السلام علیکم ملګرو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول باروغ او جوړې د ژوند په موضوع کې وای ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو په دې سیټ کې ښکاري جی دا ټیک ټاکران دي ځان له ټیک ټاکران وای زموږ په معاشره کې دا رقم ټیک ټاکران به ډېر وي جی تاسو د دې دا ویډیو در سره هم شیر کوم دا وای چې موږ د ویډیوز وایرل کېدل پیژنو موږ فار یو ته خاطر پیژنو موږ خو لیکن موږ ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم نه راځي موږ ته د هغوی د مور بیبي نوم نه راځي موږ ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نیکه نوم نه راځي او زموږ مازغه کمزوري دي ځکه نه راځي دا کس انټرویو اخلي تاسو د دې د خبرې واورئ بیا سره به غپ شپ لګو تاسو ته کوی زموږ د خوږ پیغمبر پوره نوم سو زموږ د خوږ پیغمبر نوم سو وای نه راځي جی د پلار نوم سو نه راځي جی د مور نوم سو مور عالم نه راځي د نیکی سنوم نه راځي جی یاره د تاسو څنګه ټیک ټاک سټاران یې چې تاسو د خپل پیغمبر د مازغه کمزور دي چې مازغه مساله مازغو کې مسله ده او جی ټیک ټاک لکه مطلب دا ټیک ټاک آوټ کړي نه ټیک ټاک نه دی کړی وخت سره مازغو کې مساله ده دا وډو کې او جی صحیح ده ته پاریو پیژنې نه جز پارو نه پیژنم د پیژنې پاریو او جی پیژنې د پاریو کټول راز ګرځي جی دراز درې سالو ویډیوګانې پاریو ته خېږي د خو مازغه می کار نه کوي ټیک ټاک ته وای ته د الله دی یاري بوای د مازغه کار کوي کنه کوي ټیک ټاک کې کار کوي سبق کې کار نه کوي ټیک ټاک کې مازغه کار کوي سبق کې کار نه کوي او جی ملګرو تاسو دا ویډیوز وکړه چې وایرل کېدل ویډیوز مخکې کول ویډیو فار یو ته خېجول دا پیژني خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم ورته نزده د هغوی د مور نوم ورته نزده افسوس زموږ په حال شه دا نه چېرې دا موږ صرف چې هغه کسان د پاره د پکار دي چې زده وي چې کوم ټیک ټاک کوي نه دا زموږ په عام زندګۍ کې هم دا شیونه ډېر ضروري دي ځکه چې ته قبر ته لاړ شي تالته به هلته د ټیک ټاک تپوس به تا نه کوي تا نه به د فاریو تپوس کوي تا نه به د ټیک ټاک ویډیو وایرل کېدو تپوس کوي ملګرو افسوس مقام دی افسوس چې ټیک ټاک ویډیو وایرل کېدل پیژني فاریو ته خاطر پیژني وسلم د مور بیبي نوم ورته نزده د هغوی د والد صاحب نوم ورته نزده د دوی نوم هم پوره نشي اخیستی یار زه څه ووایم زه والدین په دا باندې ملامت کوم چې یاره دوی ورته صحیح تربیت نه ورکړې یا که زه په دې باندې د دوی استادان ملامت کوم چې یاره هغوی ورته ښه لاره ښودلې نه ده دا هر څه په دوی کې پخپله دي یو سړی چې د 500 کالو نه واوړي په کار دی چې په دې هر څه باندې ځان پوه کړي دا صرف ټیک ټاک سره نه دا زموږ په عام زندګۍ کې موږ چې په عام په محله کې په زموږ په دا قوم کې چې موږ ژوند تېرو نو موږ دپاره دا مهم دي نو مهرباني وکړئ چې تېر شي د دې ټیک ټاک نه یار لږ د آخرت طرف ته سوچ وکړئ لږ د آخرت طرف ته غم وکړئ یار تاسو بیا قبر کې ورته وایئ چې زما مازغه کمزوري دي نو تاسو نه به دې ځای کې تپوس نه کوئ چېرې تاسو ټیک ټاک دپاره مازغه ښه ټیک ټاک وو خو چې کله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور نوم خبره راغله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار خبره راغله ستاسو مازغه کمزوري شو ورته وایي چې په دې کې مازغه کمزوري ټیک ټاک یې ښه سیټ شي افسوس مقام دی جی مهرباني وکړئ چې په دا کې شرم نشته دی چې زه یو کس نه تپوس وکړم چې یاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم څه دی بل نه تپوس وکړه بل نه تپوس وکړه بل نه تپوس وکړه دا خو نه چې بس موږ شرمېږو بس موږ دا هر څه په پټه باندې ځان سره ساتو چې که موږ ته نوم زده وي که نه وي زده که موږ د دنیا د مسایلو نه خبر یو که نه یو خبر دې شي نه ځان خبرول پکار دي مهرباني وکړئ ملګرو چې څه باندې نه پوهېږئ بل نه تپوس کوئ دې کې هېڅ شرم نشته دی چې بل نه زده کړه نه کوو بل نه زده کړه نه کړو نو آخر به موږ دا چا نه زده کوو یار رد پروت دی یار د دې به موږ سوال او جواب ورکوو نو مهرباني وکړئ ملګرو لږ ځان سره سوچ کول پکار دي ملګرو دا ویډیو در سره زیاته شیر کړئ چې داسې کسانو له ورسېږي او ملګرو نور چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره نور راکړئ ما له اجازت د الله په امان